السلام علیکم درنو په دې له جوړو بیا چې زاهد الکوزی یم او غواړم په دا ښوونیزه ویډیو کې له تاسو سره شریک کړم څنګه کولی شو په فیسبوک کې په فیسبوک پاڼه کې یو داسې پوسټ وکړو چې په ټاکلي وخت سره هغه پوسټ په خپله وشي، یعنې سکیجول یا تقسیم اوقات ورته ورکړو. دغه ښوونیزه ویډیو کې به انشاءالله دغه لارښوونه تاسو ته درښایو. راځو لومړی پیج ته چې راغللو دلته به اوس تاسو ته درښه ښایم. پوسټ ته به راشو. پوسټ نو دلته چې موږ هر څه لیکو السلام علیکم دوستانو، مثلا دا لیکنه ما وکړه، دا غواړم چې په سبا دا غواړم چې زه سکیجول کړم یا تقسیم اوقات کړم، دې ته وخت وټاکم. لومړی نیکسټ وهم، د نیکسټ نه وروسته how do you want to publish this post وهم. د دې وروسته به منځنی یعنې سکیجول باندې کلیک کوم. وخت ورځ ته انتخابوم، ټومارو یا سبا اتم تاریخ باندې باید د ډسمبر دا پوسټ وشي. په هر تاریخ چې تاسو غواړئ دې ځینې انتخابولی شئ. میاشت هم تغییرولی شئ. لومړی راځو موږ لیکو چې باید سبا دا پوسټ وشي. اتم تاریخ مو انتخاب کړو، نن اووم تاریخ ده، نو سبا ټومارو راځي اتم تاریخ باندې اوس ورته وخت انتخابوو، سبا 6 بجې او 10 دقیقې AM یعنې سهار کې باید زموږ پوسټ وشي. نو که غواړئ د شپې وشي بیا به PM انتخابوي. نه موږ غواړو سهار کې دې دا پوسټ PM AM هم انتخاب کړ. اوس اوکې وهو او سیټ ډیټ وهو. سیټ ډیټ مو چې ووهه بعد هغې به سکیجول باندې کلیک کوئ. په سکیجول مو چې کلیک کړ نو ستاسو پوسټ به سکیجول یا تقسیم اوقات په ټاکلي وخت کې برابر شي، یعنې سبا سهار 6 بجې 10 دقیقې به زموږ دا پوسټ وشي. اوس ګورو چې دلته کړنجیک شي، نو له هغې وروسته موږ پوهېږو چې زموږ پوسټ سکیجول شو. انټرنیټ لږ سستي کوي، د دې ټنګ ډیک شو. اوس غواړو دا پوسټ وینو چې دا شوی دی، په څو بجو شوی. سکیجول پوسټ ګورو، دا د زموږ نور پوسټونه چې موږ سکیجول کړي دي، په ټاکلي وخت سره به دا وشي. وګورئ دا دی. السلام علیکم دوستانو، دا پوسټ موږ سکیجول کړ. ټومارو سبا له خیره به په 8 بجې 10 دقیقې باندې دا پوسټ وشي. په دې هیله چې خو ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. تر بلې ویډیو چې زاهد الکوزی ستاسو د لپاره حاضرېږم، په بخښونکي له ځان له مسپارم. زه هیله زموږ چینل ټیوب پښتو سره سبسکرایب